welcome to our online learning program. In this program, we will teach you how to learn grammar in all parts of grammar. سلامونه دوستانو د ګرامر د زده کړې په دې پروګرام کې زه تاسو ته هرکلی وایم چې دغه درسونه به ان شاء الله تعالی د ګرامر زده کړه به د پیل نه تر پای پورې زموږ سره د سمون ایجوکیشنل سنټر له طرفه همدا شان د سمون آنلاین ټي وي له طرفه تاسې هره اونۍ 2 یا 3 درسونه به موږ تاسو ته د ویډیو له لارې برابرو ملته مو وکړئ. سلامونه دوستانو، یو ځل بیا درته د ګرامر د زده کړې په دې پروګرام کې هرکلی وایم. دوستانو په دې درس کې به زه تاسو ته د پارټ آف سپیچ په اړه معلومات وړاندې کوم. پارټس آف سپیچ د کلاسیفیکیشن آف ورډز اکارډینګ ټو دیئر فنکشن آر کالډ پارټس آف سپیچ. د دندو له مخې د کلمې ډلبندۍ ته د کلام اجزاوې وایي یا په بل عبارت parts of speech. Parts of speech explain us where to use a word in a sentence correctly. د کلام اجزاوې موږ ته تشریح کوي چې چیرته یوه کلمه په سمه توګه په جمله کې استعمال کړو. Ali is running quickly. په دې جمله کې Ali subject دی، is to be verb دی، running main verb یا اصلي فعل دی او quickly چې کوم دی adverb دی. نو ګورئ هر یوه جمله کې لازمي د کلام اجزاوې شاملې دي. موږ باید په دې ځان وپوهو چې د کلام اجزاوې کومې دندې لري. راځو noun ته. Noun comes from the Latin word nomen, which means a name, or noun is a word which is used as the name of person, place or thing. نوم چې دی یا اسم چې کوم دی د لاتینی کلمې نومن څخه اخیستل شوی چې د نومن معنا ده نوم یا اسم. Noun is a word which is used as the name of person, place or thing. نوم چې دی د شخص، ځای او د څیز د نومونې لپاره استعمالیږي. یو بل لنډ تعریف یې داسې هم دی چې noun is the name of everything. د هر څیز نوم ته یا نومونې ته اسم وایي. No, generally we have two kinds of nouns. لومړی concrete noun ذاتي یا جسمي نوم. دوهم abstract noun خیالي یا ذهني نوم. Concrete noun. Concrete noun indicates a noun which has foreign existence and can be touchable. ذاتي نوم هغه اسم دی چې خارجي وجود ولري او د لمس وړ وي. لکه د مثال په تور boy. بوای چې کوم دی جسم لري او ټچبل دی. پن شو، نوٹ بک شو، بلډینګ شو، پولیس شو، کیټ شو، ډاګ شو. دا ټول هغه نومونه دي چې فورین ایگزسټنس لري او کین بی ټچبل د لمس وړ دي. Abstract noun is the name of quality, state, action, idea, feeling or things which don't have foreign existence and cannot be touchable is called abstract noun. خیالي اسم هغه مفکوروي نومونه کوم چې تصور کیږي، احساسیږي خو هیڅکله هم د لمس وړ نه وي. دا هغه نومونه دي چې دا موږ نشو لمس کولی. truth رښتیا، honesty صداقت یا رښتینولي، cleverness هوښیارتیا، health صحت، sickness ناروغي، movement حرکت، knowledge علم، justice عدالت، education تعلیم، love مینا، fear ویره، beauty ښکلا. نو دا هغه نومونه دي چې دې ته abstract noun یا خیالي اسم وایي. اوس راځو د concrete nouns چې کوم ډولونه دي هغه موږ تاسې ته په ترتیب سره درښایو. The following nouns are concrete nouns. Common nouns are words for common people, common places, common things and animals. عام اسم هغه نومونه دي چې د عامو خلکو، عامو ځایونو، عامو شیانو او حیواناتو لپاره کارول کیږي. These common nouns are words for common people. دغه اسمونه د عامو خلکو دي. ګورئ دلته موږ ورسره معناګانې هم لیکلي. ټیچر معنا ښوونکی یا استاد، ډاکټر، فارمر، cobbler, manager, gardener, writer, farmer, pilot, dentist, lawyer, driver, player. These common nouns are words for common places. دغه اسمونه د عامو ځایونو لپاره استعمالیږي. park
ground, bank, hotel, gas station, museum, zoo, garden, hospital, province, university, mosque, school, office, market, city, airport, theater. These common nouns are words for things. دغه اسمونه د عامو شیانو نومونه دي. ruler, chair, hammer, crayons, television, drill, pen, table, saw, lamp, ladder, train, ship, calculator, computer, printer, wall, shop. These common nouns are words for animal. دغه اسمونه د عامو حیواناتو نومونه دي. dog, cat, horse, goat, sheep, cow, lion, bear, kangaroo, mule, camel, elephant, rabbit, fox, ox, zebra, giraffe, tiger. دا نومونه د عامو حیواناتو لپاره استعمالیږي. نو د نن ورځې درس په دې ځای پای ته رسیږي دوستانو. د نورو درسونو لپاره زموږ ملتیا وکړئ. زموږ ټي وي چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ. کوشش وکړئ چې دا ویډیوګانې د ملګرو سره هم شریکې کړئ تر څو ډېر زده کوونکي ترې پیدا واخلي. را روان درس په زموږ د پراپر نون په اړه باندې